دا وخت ډیر قیمتي و دیندار بد کوله هغه دنیا د پر سفاری بد کوله هغه دنیا د پر سفاری بد کوله دا وخت ډیر قیمتي و دیندار کوله هغه دنیا د پر سفاری بد کوله هغه دنیا د پر سفاری بد کوله سخت د ځل کدن را باندې هم چې شي آسانه سخت د زل کدن را باندې هم چې شي آسانه هر وخت پاک الله تسوال السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمن لیدونکو، نن د خوشحالۍ زاده چې د شلو کونډو سره بېوزلو سره د خوراکي توکو مرسته کیږي په دې سختو حالاتو کې. زه پوره مطمئن یم چې دغو مورګانو به ډېرې اوښکې تویې کړې وي د خپلو بچیانو دپاره چې هغې به څه نه درلودل. هغه اوښکې به یوازې الله جل جلاله لیدلي ول، به هېچ هم نه وي لیدلي. په وطن کې مو سخت غربت دی، په وطن کې مو سخت حالات دي. تر ټولو بهترین وخت د کومک کولو همدغه وخت دی. په دغه وخت کې موږ د دغو کونډو د دغو یتیمانو لاسنیوی وکړو، ځکه چې دا خلک په موږ باندې حق لري. یو خوا یخ ژمی، بل خواته دومره قیمتي ده چې که چېرته پخوانی وخت وای نو موږ به دغه کورنۍ چې اوس شل دي موږ به 40 ته مواد اخیستې وای، خو متاسفانه چې نرخونه ډېر لوړ دي. دغه کومک چې موږ سره کړی د موږ یو تن مسافر ورور دی چې کویټ کې مسافر دی، کویټ کې ژوند کوي. که نور هېوادوال هم غواړي چې د داسې کونډو یتیمانو سره کومک وکړي، نو موږ د هرې کورنۍ دپاره 6,500 افغانۍ شاوخوا داسې موږ یو پکیج برابر کړی دی. که تاسې وغواړئ چې یو فامیل سره کومک وکړئ او 20 نفره شئ، 20 نفره سره کومک شو، او که دوه سره یو ځای شئ نو بیا هم ډېر کار کیږي. وطن کې مو حالات بیخي سخت دي، بیخي سخت حالات دي. راځئ چې په دې سختو حالاتو کې د خپل بېوزلو، د خپلو کونډو، د خپلو یتیمانو تر څنګ واوسو او د دوی سره په دغو سختو شرایطو کې کومک وکړو. زه پوهېږم چې دغه ټولې مورګانې هر یو ځان ته درد لري، ځان ته ستونزې لري. یوازې یو څو سره یې خبرې کوم تر څو د دوی هغه د زړه درد، د زړه خبره موږ راواخلو. مورې ستړې مه شې، څه ولنې مورې؟ مورې په کور کې څه درلودل؟ که به مسافري سندره کومک څه سوا کړ، نه غلا به وه، نه به غوړي وو، نه به بوره چای وو. کورنده زړو برستانو کې چمولو چې تا کورنته مسافر ما ګټۍ نه درلودلې، نه شمسیه لرم، نه بټري لرم، نه کاټ لرم، نه بستره لرم. الله ته به صبرت بزرګ کې ټولوم زه خو نه پستم ځای به ډک باندې نه ورشه هیله ورسه پرته هېڅ واس نه لرم بسې بدو. مورې ناوره شپه مو تېره کړې ده؟ دا لاس پکې چې موږ د 6 په غلا به نه د 3 میاشتې موږ غوړ نه وو، 2 شپې زموږ ناوره تېره کړې. خو څه شو، خلکو به زپارو کوله، دام به وخوړم به بزور ته ورته ټوله کړه. یوه شپه خو تا که نه دوکړ نه ور نور ډکۍ کړي دا زه ته ژړل، ډېر ته ژړل. بس ته خدای نه مهربانه کړه، خدای دې ټول منګوله ډک کړي، ته خور عجز وکړي، خدای دې تل عمر اباد لره. دا هر څه چې کړي مورې دا د الله جل جلاله یا کې ګروبای بلوار کې یا مړ کې هېڅ واک نه لرم، دوستي خو دوالای مه داسې هره مور درته درد لري. داسې زموږ ډېری هېوادوال نوره چې کورونو کې به وي هېڅ به هم نه لري، یوازې د بېوسۍ اوښکې به تویوي. السلام علیکم. څه تاسو څه لرل په کور کې؟ د خوراکي مواد څه شی مو وو؟ موږ ولاکه وروره هېڅ شی نه وو. تاسو د خدای اباد کړي، زنګونه ماته وویل درته روغلو، د مرسته یې موږ سره وشوه. خو قسم درته خورم چې لیک کې ځوان مې ده، سړی مې مړ ده، د وړه لمسي لمسی ارپوتې دي دی مې لور ته مثلا دغه یې مه غوړې ته ده چې دا مې زه اوس وچوبوم منع کوم ده. خدای در غوړي ته کې به صبر وکړئ.
یګي بچا مې د ګاټي ګوټي سړی مې نشته په خدای ته مو اوسه پورې بخارۍ مې لګولې لرګي خو څه کوي چې بخارۍ پیدا کړو لرګي نه وي چې لرګي پیدا کړو بخارۍ نه وي او ګاټي ګوټي سړی مې نشته نو اوس داسې خو نشو کولی چې سړک په غوړو کونو شارم د سول وکړو خو غیرت لرو شرمېږو بس تاسو نه ډېره مننه کوو چې موږ سره نوره مرسته مو وشي نور هم وشي تاسې د خدای حلال منګل دا کړي خدای مو کامیاب کړي چې چا دا مرسته کړې وي خو ته د خدای زړونه ویر کړي امين او خدای د واس ویر کړي چې نور سره هم وکړي بیا موږ ته زنګونه ووالی شي موږ سره بیا کومه کوي امين ان شاء الله زمون هر مور زمون هر خور ډیر غیرتی ده نه هر شپه تیروي تر اوسه کور کې بخاري نشته لرګي نشته او بیا هم چاته سوال نه کوي خپل درد خپل ستونزې په خپل زړه کې تیروي هیڅ چاته هم نه وایي دغسې ډېری زموږ خویندې چې بیل بیل دردونه لري الله پاک دې زموږ په هېواد باندې رحم وکړي مورې ستړې مه شئ څه وانې مورې شکر ده نو ورځینې راته ما نه راته پاتې دي ځوان ګاندې راته پاتې دي سرې سپینې دي ښه خواړه وو جنکۍ راته پاتې دي ډېر نازولي وو ډېر نازبدار وو ښه بس خپلې ماته کومه ځان په دغه کوم نعمت خدای دوی ته ورکړی وو هغه خوږې خبرې او ښه غټ شوه الوادو ونې پلار ته ولاس کړه چې د وخت حالات تر واخیسته وایي تا سره خدای دا ښه وکړي که نه دغه یې مغرضه نبکه خو ورته پیدا کړو که نه په کور کې نه چای او نه وړه نه یو شي درک نه لګېده په تاسو بېګا تلیفون وکړم دغه زه بیخي د ټوله شپه که ته ما منې ما خوب نه راکړی خوشحالي نه چې دغه سره ګاندې خو نه شم باسلی نه سوال پې کومه خپله یې ماته کومه ده یو کار مې هم خوږېږي نو ګاندې نه باسله کور دې وړه ورکې بچې مې دي سره سپین دي وړې ځوان ګاندې مې دي دواړه دي زوی ښځې مې دواړه کونډې دي تګې تورې ګوچکې دي ناوې الله دې رحم او وکړي دغه ته ما سره ته دې مونږ ښه ګډه وکړه ته دې مونږ غیرتي مورې تا ته دې مونږ سلام دی بس په ژوند دا کې ستاسو حق و تاسو خپل حق ورسېږه ژوند کې کامیابي درته غواړم الله هم کامیاب کړه خدای دې نور هم برکت ووایي تاسو سره توبه نه کړي خدای کې امين زموږ سره چا فکر یې ورسره دې الله کړي الله دنیا او آخرت باندې اجر راکړي بس موږ یتیمانه باندې خدای الله دې ورحمېږي چې خدای نور هم څوک مهربانه کړي لکه تاسو غونته چې دا سره سپین ګاندې دا واړه یتیمان او دغه ژمی او دا یخ دا خو ډېره بده ده رښتیا هم بده ده خدای مهربانه مورې انشاءالله هر څه به وشي قدرمنو هېوادوالو تاسو د دغو کونډو د دغو مورګانو هغه دردونکې خبرې واورېدلې موږ هم نه غواړو تاسو ته ډېر درد درکړو اوس وخت د کومک وخت دی سخت ژمی او سخت حالات دي راځئ چې په دې سختو شرایطو کې دوی سره کومک وکړو موږ چې دغو خلکو دپاره دغو کونډو دپاره مواد تیار کړي یوه توله اوړه وه یوه توله وریجې هغې تر څنګ یوه بشکه غوړي هغې تر څنګ 2 لیټرونه شامپو تیل وزلین دغه صابون دغه شیان یوه بسته وه چې دپاره موږ تیاره کړې وه دا د ژمي دپاره هغه مهم شیان وو چې موږ ورته واخیستل نور هم ډېر شیان کمبود دی خو متاسفانه چې همدغه یو پاکیج دپاره د موږ وس همدومره موږ وکړل ورته ځکه چې 20 کورنۍ ته موږ غوښتل چې نور هم ته هم ډېره کړو خو وس هم نه دی راځئ چې دوی سره په دې سختو شرایطو کې کومک وکړو دوی سره په دغه یخ ژمي کې قیمتونه لوړ دي بیا هم یادونه کوم چې قیمتونه لوړ دي راځئ چې لاسونه سره یو کړو که په خارج هر ځای کې یو یو لس نفره سره ټول شئ په دې خپل کلي کې تاسې په خپل لاس وکئ په دې خپل کام کې وکئ په دې خپل ولایت کې وکئ دا مهمه نه ده چې تاسې موږ سره وکئ خو نن سبا چې په افغانستان کې سخت شرایط دي سخت حالات دي راځئ چې په ګډه دغه هېوادوالو لاسنیوی وکړو راځئ چې په ګډه دوی دغه سخت ځای نه راوباسو د حاجي صاحب نه ځانګړې مننه کومه چې کویټ کې ژوند کوي مسافر د کور د ودان ستاسو کومک دغه تر مستحقو خلکو ورسېږي ټولې کونډې دي ټولو ته یتیمان ورپاتې دي د ټول بې سرپرسته دي راځئ نور هېوادوالو تاسې هم راپورته شئ لکه څنګه چې دغه حاجي صاحب د 20 کورنیو لاسنیوی وکړلو چې یوې کورنۍ لاسنیوی هر څوک وکړي انشاءالله دومره خلک په خارج کې هر څوک لري چې هر چاته انشاءالله دوی هغه رسیږي دغه سخت ژمي نه راوځي بدبختانه که موږ ووایو چې په افغانستان کې غربت بیخي تیز راغلو تر اخري حده ورسېدلو د خیر دپاره د زکات دپاره سخته زمینه مساعده ده همدغه یو وخت دی په همدغه وخت کې باید خیر وکړو په همدغه وخت کې باید زکات ورکړو تر څو دغه خلک له دغه غربت نه راوباسو واقعا چې دلته به ډېر اجر وي ډېر ثواب وي ځکه چې شرایط سخت دي یو خوا یخ ژمی بل خوا په کور کې واړه بچیان
بل خوا قیمتونه لوړ دي بیخي حد نه لري. نو تر ټولو بهترین وخت د خیر او زکات همدغه دی او سخته زمینه مساعد ده چې په دې وخت کې د اړمنو هیوادوالو لاسنیوی وکړو. دا خپرونه په دې امید پای ته رسوو. خدای دې وکړي چې ستاسو په شتون کې بل هم داسې خپرونه ولرو، داسې کونډو یتیمانو لاسنیوی وکړو لکه څنګه چې تاسې اوس ګورئ. داسې ډېری کونډې یتیمان شته د موږ سره چې هغه په سختو حالاتو کې دي. انشاءالله موږ ورو ورو کوشش کوو چې تاسې موږ سره کومک کوئ. داسې شل کورنۍ 10 کورنۍ به موږ راغواړو، دوی سره به کومک کوو. نو په همدې امید دغه خپرونه پای ته رسوم. تر بلې خپرونې چې بیا ستاسو په درنه خدمت کې حاضرېږو تر هغې درنه اجازه غواړو. خدای پامان. سخت د ځل قدم را باندې هم چې شي آسانه، سخت د ځل قدم را باندې هم چې شي آسانه، هر وخت پاک الله تسوال زاری بد کوله، هغې دنیا د پاره سخواري بد کوله، هغې دنیا د پاره سخواري بد کوله.